د دهلي بند د افغانستان د کندهار ولایت تر ټولو لوی بند دی چې د دې سیمې لپاره حیاتي ارزښت لري. دا بند د ارغنداب سیند پر سر جوړ شوی او د کندهار د زراعتي ځمکو د خړوبولو او د خلکو د اوبو رسولو یوه مهمه سرچینه ده. د دې بند موقعیت دی د افغانستان د کندهار ولایت د مرکز څخه شاوخوا 40 کیلومتره لري. دا بند په 1952 میلادي کال کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د USAID په مالي ملاتړ جوړ شو چې د بند هدف دی د کرنیزو ځمکو خړوبول لږ تر لږه 15 هکتاره او همداراز د کندهاریانو ته د څښاک اوبو برابرول. د بند جوړښت لوړوالی شاوخوا 40 متره، اوږدوالی شاوخوا 535 متره، د اوبو زیرمه کولو ظرفیت نږدې 525 میلیونه متر مکعب دی. په 2019 کال کې د کاناډا، امریکا او افغان حکومت په مرسته د دې بند د بیا رغونې پروژه پیل شوه تر څو د دې ظرفیت پراخ او پیاوړی شي. د دغې بیا رغونې موخه دا وه چې د بند د زیرمه کولو ظرفیت لوړ کړي او د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو عرضه باثباته کړي. د دهلي بند د کندهار د کروندګرو لپاره د ژوند مهمه سرچینه ده. دا د سیمې اقتصادي پرمختګ کې اساسي رول لري ځکه چې د دې بند له برکته د کرنې سکتور ته دوامداره اوبه برابریږي.